أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت موضوع درس حدیث پورې ویل شو چې رسول الله کله مدینه منورې لراغی نو زید ابن حارثه او د برابه فنامه باندې د رسول الله یو غلامو د عبد الله ابن اریقط یا اریقط په قیادت کې ولېګل چې زما اهل راوله سوده رضی الله عنها رااله فاطمه الزهرا رااله ام کلثوم رااله ابو بکر سیبو دغه بشیر رااله دویم تیر درشه دا خبره وشو چې رسول الله کله مدینه له داخلي دون دي ماشومانو شیرونه ویلي طلع البدر علينا سپوږمۍ په مونږ باندې راو خطا د پلانې کندونه د رسول الله د هر خبره منل پکار دي دریمه مسله به دا وشو چې د رسول الله دوه ملګری کلثوم ابن حدمه او اسعد ابن زراره د دوړ وفات شو د منافقانو یو تحریک شروع کی وکدا نبی چرته په حق نبی ونه مناسب دا چې ملګری نه مړ کېده لیکن هغه ویل دا د الله کار دی دغه زما دخل نشته نظم د اختیار او طاقت څلورم د عبد الله ابن سلام ایمان او پنځم د رسول الله یو اتنه کوټي د مسجد نبوي په شاوخوا کې درته درس خلاصو وز د نبی کریم علیه الصلاه والسلام او خیرته بیانو چې د څومره او خیر انسان دی د دنیا د څومره عقلمند انسانان چې راجم شي د رسول الله د عقل بس د ظریف اندازم نشي رسیدي ذکر رسول الله د ټولو انبیو امام عقلم دغه د ټولو انبیو نو چت عقل بهترین عظیم شخصیت مدینه منوره له شکل را داخل شو نو رسول الله دوه خبره متوجه شو د شنو شکر د الله نبی مدینه لړغه نور قرار ډډه واله چې د مکه نه رااله ما اوس په دې کې خوبونه کوم بلکې د شپږ کاله خطور مصیبتونه دي تکالیف دي ولنجې دي او جنجال و مواتم کې لږ دزبندي وشوه به چې کله مکه فتح شو دغه نورسه به امنون رااله خلد الله په دین کې داخلي دي او به رسول الله د دنیا نه رخصت شو حدیث کې دا مرضی د الله نبی فرمایي چې څومره تکالیف په دین کې ما باندې راغلي دي دا شرط په یو نبی نه دی راغلي دا حقیقت دی رسول الله باندې تکالیف رااله نو کله چې مدینه له داخل شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام له دوه خبره متوجه شو یو خارجي دشمنان او بل داخلي د مدینه باشندگان او بل د مکه په مدینه په ګرد نه واقع دا دوړ ورته رااله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دوه قسمه امت دي یو تویل شو امت اجابت او بل ویل شو امت الدعوت امت دعوت دا معنی چې رسول الله باغوله دعوت ورکړي چې په اسلام کې را داخل چې يهود دي نصارا دي اندوان دي وغيرها د الله نبی په دوله دعوت ورکړي چې راځي اسلام نو تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم توحید لراشي دویم قسم امت اجابت دی چې د رسول الله خبره منلې ده تصدیق کړي دی لیکن په دې کې به درجه دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې زما په امت کې بدري وړي جوړ شي دا ټول به جهنم لذي شوا دی وینا ایوړه به جنت لذي دا ډلې چې جوړي کې په امت اجابت کې هغه خلک چې هغه رسول الله مني پیغمبر مني عقیده ورته لري لیکن د دې سره رسول الله فرمایي چې دوی به جهنم لذي مگر ایوړه هغه به جنت لذي صحابه ډیرو کې خلک هغه ویل یا رسول الله دا څوک دي دا بهترین ډله وما انا عليه واصحابه چغیتا زمون وساسو په اصطلاح کې ویل شي اهل السنت والجماعت د صحابه خرته لګوري هغه دا پښتنه نه کوله چې دا کوم جهنم لږی چې لکه دا ډله دا ټول عمر پایغه کې به بنديږي بلکې یو ډله چې کامیابی ده دغه انتخاب وکړ نور پرې خوري د سره زمون کار نشته چې هغه څوک دی او څنګه دي اهل سنت والجماعت درې جامع نوم دي احناف دي شوافی دي مالکین دي حنابلة دي څومره مسلمانان چې دي هغه ټول په دې کې نوم کې داخل دي موږ تاسو اهل سنت والجماعت یو لیکن د اهل سنت والجماعت یو څو علامات تاسو بیانوم اسنه چې موږ په دماغ کې دا نقشه جوړ کړی چې موږ اهل سنت والجماعت یو خبر به پاګې دنیا کې بل خو لاړ شي ډیر انسانان دا دعوه کوي چې موږ اهل سنت والجماعت یو
لیکن اهل سنت والجماعت چې په دینوم باندې پیژني چې اهل سنت والجماعت د رسول الله ملګری د صحابه د رسول الله تابعداري او د صحابه تابعداري وجیز کې دیوش نمبر صفحه نه یو علامات هغه ذکر کړی دي د اهل سنت والجماعت دا په دین باندې یادو چې الله رب عزت په موږ تاسو کې د علامه موجوده کی اولنۍ الوسطیه بین الافراط والتفريط اهل سنت والجماعت باغ انسانان لویل شي چې سړي ګناه کبیره وکړه ډایرک ورغه کافر فتوا نه ورکي خو چې سړي شین کافر هغه مسلمان هم نه وي درمیانه تو چې ایدا سړی کافر دی او کنه که چیرته کافر به ورته کافر وایو که کافر نو به ورته نه وای افراط او تفريط نه ځان ساتل دویم علامه التلقي بالكتاب والسنه اهل سنت والجماعت هغه انسانان لویل شي چې هغه په هر حالت کې قران او سنت باندې اول نظر اچوي د دې ځن خپل استدلال کوي چې الله د شویری دی او رسول الله د شویری دی عليه السلام شاول الله سبحانه دیوبند علماء کې مشر عالم دی د درسونه کې بار بار دا خبره بیانو الانصاف کې لیکي وي چې په یو مسله باندې قران او سنت موجود او موږ د بل چا په روان شو نو فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين اي خلق قیامت کې بل الله سب بهانه پیش کو نو اهل سنت والجماعت هغه انسان لویل شي چې اول استدلال د قران نه کوي دغه نور سبه د رسول الله د سنت نه به صحابه او تابعین هم سبه راځي دریم علامه د اهل سنت والجماعت دا ذکر کړی دا چې رسول الله د امام په نظر باندې وګوري چې دا زمنګ مشر دی رهبر دی قائد دی د پسې موږ رواني د چې کومه خودنه موږ لکړی دا چې دا وکي کوو بو چې د کوم شي من کړیو به ځغنه وزن سات او کدي شي چې محمد صلی الله علیه وسلم چې په نامه باندې منو چې دغه زمنګ مشر دی مړ ژوند دی غم خادي تجارت جامه ناس ولاړه د رسول الله په طرف باندې بالکل نه د شړې قطعا اهل سنت والجماعت نه دي د رسول الله سیرت سم درس دی د عقیده او عمل څلورم سبب علامه اهل العلم ذکر کړی د اهل سنت والجماعت چې نقل به مقدم کوي په عقل باندې معنا قران او سنت بره مقدم کو دغه نه بروس خپل عقل پیش کو د شم نشو ویلې چې لکه دا حدیث به څنګه یو څنګه منی خو ما عقل نه منی دا توجیه به څنګه یو څنګه بنی اسما عقل نه منی دا آیات به څنګه یو څنګه منی خو ما عقل نه منی موږ څه موږ عقل سي به بده وخت نقل معنا د الله او د الله د رسول خبره په خپل عقل باندې بالا کول د اهل سنت والجماعت دي پنځم علامه دا ده الجمع بین النصوص چې څومره احادیث ایتونه راغلي کوشش دا وکړه چې د مابین کې تطبیق وشي د شونی چې یو عمل کراول درې او غرزي درې عمل کراول سلور غرزي تطبیق شپږم علماء د اهل سنت والجماعت دا ذکر کړی دا چې رسول الله فرمایي دا په جنت لور داخليږي يرشدون الى الحق خلق قران او سنت له دعوت اول سو قول دا ارچه په دیوانو کې دا خبر ورچول چې اے انسانانو ګورز موږ سوسو کامیابی بری قران او سنت کې را کبه دې باندې شرط موږ منګولې وکړې موږ به کامیاب او کبه دې منګولې ونه لګولې ګورز موږ ناکامي ده لکه رسول الله فرمایي چې به دې منګولې ولګولې هدایت والا کبه دې منګولې ونه لګولې ګور دا گمراه دي ډیره دعوت وما علماء اهل سنت والجماعت دا ذکر کړی دا چې ځان بخپل نامدار کوي په اهل سنت والجماعت څوک اهل سنت والجماعت او اتم علماء ناشنا علامه ذکر کړی دا واقلهم صبر واكثرهم صبرا صبر ډیر کوي صبر دا غوړي آسان لار نه ده قران او سنت په چې کله انسان روانيږي نو پلار مخالف او ورور مخالف او دنیاوال مخالف او یو خبر او بل خبره بده ټول به صبر کوي چې کم صبر رسول الله کړی دی دغه ملګرو کړی نه علماء دا ذکر کړی دا چې دوی به حرص بالجماعت کې چې مسلمانانو په مابین کې اتحاد اتفاق څنګه راوړي وحدت سمانه په قران او سنت باندې راټولېدل او د اتحاد او اتفاق لپاره اساسي سبب چې دغه قران دی او د رسول الله سنت دی په دې براجمه کیږي د سره چې کوم سره برابرېږي کوم سره د ترغیب ورکړي ته پوښه بده باندې چې د اتحاد ولا دی خو چې کوم سره د دې په مقابله کې ودرېږي پوښه بده باندې چې اختلاف ولا دی لسم علماء دا ذکر کړی دا چې کوشش بده ځای چې د مسلمانانو په مابین کې صحیح عقیدت څنګه نشر شي د قران او سنت نه کوم عقیده مستنبطه ده دا څنګه خوري شي اولی څنګه عمل کراول زما ملګری څنګه راولي زما خاندان څنګه راولي زما درس ملګری څنګه راولي زما د کاریان څنګه راولي د زما ملکین څنګه راولي بیا ټول نړۍ ایو رسم علامه اهل العلم ذکر کړي خپل مابین کې محبت لري نفرت نه کوي محبت دولسم علامه علماء دا ذکر کړي دا
چې اهل سنت والجماعت هغه چاله ویل شي چې مرتکب د ګناه کبیره به کافر نه ګڼي لکه خوارج د الله سمانا کیسه اخلاق سو الله سم انابت او پنځم دا ټول جمع کول نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې اهل سنت والجماعت به جنت لږي وزمو تاسو خبره په امت الدعوت کې امت الدعوت دا معنا چې د رسول الله د خوانه دعوت اغله ورکې دي شي په مدینه منوره کې خبره کوو انت داخل کې صرف د يهودي سو قبيله وي ضرور 500 شاوخوا پوري هر کله چې دا قبيله په مدینه کې وسیدلې وس پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله مکه مدینه راغې د دوه خیرته لګورا یو قومي جګړه د مشرکانو سره ده دویم دلته مې کور راوړو اسنه چې اوس په داخل کې د دې خلکو سره جنجال شروع کی زماره عملګری چې دلته جنگ شروع کو التم جنگ شروع کو نو دا جنگ به تیتو فرق شخور وش دا جنگ به نه کامیابی کی ترڅو پر سړی یو طرف د جهاد د جنگ وټا کې او دغه نور څه په ماغه طرف باندې شروع کی دلته ملاسا شو دی دشمن سره ملاسا شو دلم اخر انسان مغلوب کیږي وس نبی کریم علیه الصلاه والسلام وکړته لګوري د مدینه د منافقانو د مدینه د يهودونو وزان په طریقه باندې دفقي او ټول توجه د ملګرو مکی لاړي په بل خوروانی کی لیکن د يهودونو مخکي د مؤمنانو خبره به ذکر کو د دی وجنه شيوخ ایمان په خپل قیمتي سرمایه ده او بل د رسول الله اولنی مؤمنان ملګری زموږ اساسو مشران دي صحابه رضی الله تعالی عنهم او صحابه دي قیمتي خلک مومن انسان مرشه ځان برابرې لکه څنګه چې دي صحابه ځان برابر کړي قران کې رب العالمین فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم کده خلکو د شي ایمان راوړي اي صحابه لکه تاسو راوړي سم لارواله دي د صحابه غو ایمان ځان به انسان د شي جوړې لکه مهار کړي شوی وکړه چې کم ځای کې دغه مالک چوکي الته بچوکي کاغه خاور ده کاغه تیګه ده کاغه شپه ده کاغه ورځ ده کاغه بل کاغه بل کومه طریقه باندې چې موږ الله رسول الله وانکړو په هغه طرف بزو خواهش باندې کوو چې دلته خو الله دا غواړي خو زما دا نفسم دا غواړي خیر دا نفس در بالا شي والله رسول دې رسې شي نه صحابه بارک الله فرمایي ست راځي د الله د رضا کوشش کړي مسواکونه استعمال کړي دي منځونه کړي دي زکاتونه ور کړي دي اخلاص پکې او د مور پلار کرام علم شرعي د الله رضا مقدم کړه روزيني ولدي دعاګانې غوښتري دي ذکرونه کړي دي مصیبتونه شرعي توجه الله لا کړي دا حاصل دا چې صحابه کرام مبارک د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې ټول صحابه جنتین دي زمو مشران دي امام مالک سے فرمای قرطبی دی نقل کړي د روایت په تشریح کې وی چې کله په انسان باندې شپه تیر شي او سبا پیرا شي او دا د رسول الله د ملګرو سره په یو دغه د ملګرو نه د یو ملګری سره په دې ځړ کې د زری په اندازه باندې بغض اورانه ولري وي تاسو پوه شئ په دې باندې چې دا سړی کافر او بیمانه شي د رسول الله ملګری دي ابو بکر صاحب نه ولې تر وحشت رضی الله عنه پوری شپه چې تیر شو سبا چراغه او پدې کې د یو ملګری سره ستاب لړ کې د زری په اندازه باندې ورانه او بغض راغی نو امام مالک صاحب فرمایي چې ته زندق شوی بیمانه شوی مالفه کې بالکل صبر خنشته ابن کثیر فرمایي وکل قول وفعل وکم یو وینا او عمل چې رسول الله د ملګرو نه نقل نه ګوره دا بدعت ده بدینی ده رسول الله فرمایي اسمه ملګرو بارک د الله لحاظ وکي اکرام به کوي عائشہ به فرمایي رب العالمین تاسو له ویل چې صحابه له دعاګانې وغواړي په زیات دي چې دعاګانې وغواړي چې اعتراضونه په مشروع کړو د رسول الله ملګری په څه پیږي او څنګه یو پلان دی او پلان لکه يهود او شیعه دا ډول د رسول الله دشمنانو کلک ملګری داغه ملګرو صحابه کلک دشمنان که يهود دي هم د رسول الله سره په دشمنی کې واقع دي او شیعه او دغه شان کې يهود هم د صحابه سره په دشمنی کې واقع دي او کدا نور انسان به مینه لري صحابه سره وس په دی وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله مدینه له داخل شو قانون داري چې د خپل ملګرو هم څخه تربيت کوي لکه زموږ شو دا ملګری په دې کتاب باندې راجمع شوی لیکن په دې کتاب کې باید د درسونه دوی لور کړی شي چې دوی تربيت کوي شو د ملګرو د خاندانو د بچو د زنانو دوی ژوندم برابر شي دشمن سره مقابله موږي اقتصادي تربيت ته ضرورت لري خامخا سړی کور وغیرہ اخلاقی تربيت ته ضرورت لري چې په خپل مابین کې ټکر ونی کی روحاني تربيت ته ضرورت لري هر قسمه تربيت صحابه کرام ډیر ناشنا خلکو اول تربيت د صحابه الله کړي به رسول الله کړي او په خپلم د منلو والا خلکو کله چې مونږ کې د منلو صفت پیدا شو باس مونږ به کامیاب شو مونږ وګټل مونږ کې منل نشته کما آیات او حدیث چې زما د نظر برابر دي زمانم چې زما د نظر برابر نه دی نه مانه
صحابه رسنو د عمر بن خطاب بارک رضی مسلم کې حدیث دی وی چاله غوسه شو یسړي ورته ویل چې مؤمنان خو اق انسانان چې هغه غوسه غمي ویغل ودرېدو ځکه عمر صاحب دا عادتو چې چا ورته د الله کتاب مخله پیش کې باس بیسټا پاکه صبح ودرېدو به څه نه کول چې پښتو دا د څه نه کول چې هغه زما عزت لوټ کړي نه مخله قران او سنت راغله بس دوی مخله څنګه ودرېګم د صحابه ولنه تربیت رب العالمین وکي څنګه وکي بالتکالیف توجه کله چې رسول الله ملګری مدینه داخل شو اولنې امتحان ور باندې دار هغه چې الله په تبر راوستي الله ګوري چې داخله کسمي رسول الله فرمایي چې اشد البلايا سخت امتحانونه پان بیا ورځي ثم الامثل فالامثل به څومره چې بیا ول سړی نږدې کیږي ذکر دې ملګری مثال د سترو زر غوندري او ستر زر شکل سړی کالی ورنه جوړي نو هغه په دې شرط باندې چې پور کې اول وسوځي راوسوځي قیمتي دا شهیدانو غري څومره اوچت خلک دي په دې زندان کې زندانیانو غوري دا قیمتي دانی دي رب العالمین په نظمانی لیکن الله به تکالیف ولې راولي الله درجه اوچته حتی حدیث کې دام راغلی رسول الله فرمایي چې کله په انسان باندې نه جوړتوب او مرسته نه راځي وې دا انسان په ځمانه ویلي چې دا منافق دی د منافقت خطر د سره متوجه شو تبي پیراله عائشہ رضی الله عنها په خپل فرمایي چې کله تبراله په ابوبکر سره او په بلال سره وېزه خو له ورالم ابو بکر رضی الله عنه داغه عادت مبارک دا چې کله به تب نه جوړ شي شیرونه ویلې وی کل امرئ مصبحا في اهله والموت ياتي اليه و ارسړې په خپل کور کې دا سبا کې پاتې کیږي لیکن مرد دل راځي چې هغه ډیر نږدې ادنا من شراک نه عليه د سپلې د تسمینم دل نږدې راځي بلال رضی الله عنه قال ورلم چې څه کیفیت دي وی هغه مکه او مدینه به یاد مکه به یادول په شیرونه کې طبعا چې سړی د خپل ملک نه مهاجر شي خپل ملک او د کلیوالو د کاریان داخل ورته مخله وړي د مکی د غرونه به یادول ارمان به کو چې به مکی له ورشو چینی به یادولي پدې کې ونی به یادولي نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه ملګری ویل چې صحابه خود څه خبره کوي ویغه دعا وکړه رب رسول الله اے رب اسما دې ملګرو له صحت نصیب بدانه جوړ شو برکت ورته په دې اسمه کې واچو یو روایت کې نشي راغلي وای چې برکت ورته واچو لکه څنګه چې دا په مکه کې شولې دي او رب العالمین د دې علاقه چې دا کومه تبره د جحفی علاقه نقل کا الته يهود وسید اليهود پیغمبر علیه السلام یالته ابوزا دلیل له پدې چې رسول الله پدې کې زموږ د تربیت وکړي چې کله سړی مهاجر شي دعا وغواړي په دعاګانو ډیر غټ کار کوي دعا معمولی شي نه غړو رسول الله فرمایي علیه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده په عبادت کې اساسي مهم لوی رکن شي هغه دعا ده خو کومه دعا صحیح یو خدای اسماء ته دعا ده دعا په هغه وخت کې چې کله پکې ډیر آداب موجود شي اجمالی ځان سره یاد ساته اخلاص بدر کی د حرام نه ورزان ساتلې د دعا نه مخکې رب العالمین لمنځ وکي د دعا نه مخکې چمال صدقه کی د قشم به صفا جامع واغوندي مغه قبله لواړی ګونډه ممات کی لاسونه بر اوچت کی او خاص کر ترغو پوری د الله نمونه بیات کی رب العالمین به حمد وای پر رسول الله باندې بدرود تکرار په دعاګانو کې کوي وقت دعا په پیژني زید دعا په پیژني نیت په دعا لا کوي الحاح به کوي چې الله خامخا به دا کار کوي تادیب نه کوي د دې په قبولیت ټول مؤمنان له دعا غواړي حسد نه بزان ساتي تملق به کوي بکې دغه دعا بونه غواړي چې د الله د حکمت نه مخالف الله زنره ماکزه کوي کزه مانر کا او اخر کې به امین وای دا دیرش آداب چې کله په دعا کې رالو نو خامخا به دا قبلي کی اول تربیت داو دویم تربیت چې کله رب العالمین کوله د صحابه بالوحي وحي راتله دا کار دی وکي او دا کار دی نه کوي دا کار په دې درجه کې وشي دا په دې کې جاری و وحي د رسول الله په زمانه کې دریم تربیت چې رب العالمین د ملګرو وکي د رسول الله د ملګرو بن نبی صلی الله علیه وسلم په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دې به راولېګو او د رسول الله په څنګه تربیته وحي ورته الله را لګلا وو پیغمبر علی السلام او ملګری صفالو کی د رسول الله ملګری د خلکو چې کوم خبره وکړي هغه کې خدا هغه به بالکل به په عمل کې و په دې کیفیت باندې دوی تربیت را شروع شو را روان هم دي او د رسول الله تربیت خو به ذکر د رسول الله تربیت دي چې هغه په خپل اور باندې عمل کو چې وسړی په خپل مسله باندې عمل کې به د هغه اثر ملانه پر مخاطبینو باندې لګي
تربیت تر دې اندازې پورې وشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بکم الفاظ ویل شو متصل به خلکو په عمل کې راوستو. ذکر صحابو مثال د قران مثال څه لګي او کارخانه غوندي او دا موږ تاسو د شیو لګري دي هغه مصرین چې کم خلک د قران لکینی خامخا دا جوړیږي خو په دې شرط باندې چې انسان خپل قران له عمل پنيت ناشتي ملګریم د قران له عمل پنيت را دعوت کی وغیرہ. اې دې خبر نورس نبی کریم علیه الصلاه والسلام دیم تربیت د خلکو په مابین کې شروع کې احد المواخات ورور ولید دې پر مابین کې راوستا. صحابه مهاجر د خپل ورو کې رونه کړه. د بدر د غزا نه مخکې دیو بل نبی میراث مړو یو سړی به مهاجر بل مدینه لیکن چې مړ بشو دیو بل میراث. لیکن چې کله د بدر غزا شروع شو سورې انفال الله نازل کړي نو ویل چې میراث به هغه څوک چې هغه سره فرشته کې شریک بل څوک نه شي وړلې او نو بل چاله دا حق شته. سعد بن ربيع په واره کې درځي د عبدالرحمن ابن عوف سره دا غرور ولي شو ورته ویل عبدالرحمن وېسما د مال دې په دې کې چې کم کارمالي هغه تو والا او زما د دوه کجري دا دواړه کجي وګوره چې کمه وتاله کې استو بس اغینو مال والا زبې طلاق کوم طالب درکم. دا یو قوي ایمان غواړي. ذهن لدا سوال چې صحابه دا کار ولې کول نورې کجي نه وي نورې کجي موجوده وي هغه به کړي په نکاح کړي وي. خدا کار د ایمان جذبه و په دوی کې چې دیله تکړه کړه دیله باعث کړه دیله تیار کړه. عبدالرحمن ابن عوف ناشنا سره واغه د شورته ونی چاله راکا مال دم مخامخ کو دا سرانم خیر دی و مال راکا اوچت همت بساتی تمل علش والا خلق نو ورته ویلي وی چیرته بازار شته وی او وی دلنی علی السوق مال بازار او سوق بازار د بنو قینقاع دی بوتلو کجوري ته خرچري چې اخل او خرڅوانو پنیر او کرت وغیرہ دا مسلې شروع کړي. یو ورځ د ورځې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ولیدو چې بلې جامه باندې د زعفران رنگ پروت دی. رسول الله ورته دا ولې زعفران رنگ نارینه استعمالول جایز نه دي. وما خو واده کړي رسول الله ورته اول ولو بشاته موږ له ملمستو کا اگر کې وګډول نه کجوري راوړه چرګ راوړه غوکه راوړه وغیرہ چې هر شي خو که زیاته ملمسته کې نو به موږ له په دې ګډ باندې وکا ځکه لو راځي د پاره د اکثریت. دې حدیث کې څو خبره پیدا معلومه شوې. یو ته دا خبره معلومه شو چې د صحابه ژوند ډېر به تکلف وو مال چا ویل او مال چا نه دی ویلي خلک باندې پاسه به وي په دې مړي ژوند کې پلانېس مار پلان مړي لراغه ورانه غي پلانېس ما وعده لراغه ورانه غي نه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام په جامعه کې موجود دي. عبدالرحمن ابن عوف واده کوي او رسول الله خبر کړي نه دی به تکلفي را کنه دا څونه به تکلفي ده. دویم ته دا خبره معلومه شو چې چا کې دینی کاغذ تا قومي وکني تو سره رشتہ داری کولې شي د څه باندې شویل چې لکه تاسو ما خیل نه دي زه پلانې مو دا پلانې ده نه دیجه کې یو مهاجر دی او بل انصار دی لیکن دیو بل سره خپل ولید علی تقوا. دریمه مهمه مسله دا معلومه شولا چې ګوره ته باندې چانه ګیلې نه کوي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام امیر دی لیکن د ملګرو نه ګیلې ونه کړي زم څنګه نه وخت د عبدالرحمن ابن عوف چې کله مړکیږي تقریبا 800 میلیارډ دینار ته پاتې شو 800 میلیارډ دینار به شرعي چې اوس دی وخت د تاجر پیدا کېدل ډیر کم. دویم عهد دویم دی انصار ورته ویل یا رسول الله زمونږ په دې مابین کې دا مال دی د مال دي صحابه دي مهاجر لورکا ایثار کو تر دې پورې چې دیو چې سر ببل کور لاړو به بل بیرته بدل راغی. پیغمبر علیه السلام ورته وی چې د مال تاسو خپل خو چې کله تاسو میوي په خې کې دي موږ لراکې پرې مهاجر به استعمالو ځکه تاسو پرې باغونه کې تکړای. مهاجر رسول الله صلی الله علیه ورته ویل یا رسول الله دا خو هر کار کې انصار برخه اخلي د زنانو د طلاق مسله د انفاق مسله تهجد بل موږ له کې صفات شو. رسول الله ورته ویلي ویچا چې تاسو سره احسان وکي یا داغه توصیف وکي یا غل دعا وغواړه الله به استا اجر داغه غونډي کی چار سره احسان وکي جزاک الله داغه توصیف وکړو سو داغه اجر رب العالمین برابر کی. دریم مسله نبی کریم علیه الصلاه والسلام تحالف الاسلامي وکي څه مطلب په دې ځای کې يهود دي کاغه د مدینه نور باشندگان دي مسلمانان د دې په دې مابین کې یو شپاړه شرطونه ولیکل د رسول الله کړتیا لګوره د شنه کې جدل تم جنگ شروع کې والتم شروع کی شرط به کې دا ولي کو چې کله اختلاف راغی حل کوي به په قران او سنت. يهود مسلمانان له بالکل منافقان مې ویل بالکل. دویم دا چې د یو مسلمان خبره دا به د ټول قوم خبره دي چې بنې چې دا په یو نظر پیش کې بل او قبل د چې چاله امن ورکړي موږ به ټول هغه امن ورکو وېدام شي دا.
دریم د دې مهاجر په باره کې وګوره د کم کافر سره موږ عهد او بیعت وکړو او څلرم د مکی مشرکین بدل ته موږ مدینه کې نو ساتو پنځم دیتونه و دیو بل شریک غوڅو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دا تربیت راکې چې ګوره ته مسلمان په وجه کې پردي د دې دفاع به کې لکه ما چې کړی دا داغه خبره به دومره زور پکې پیدا کوي چې د ټولو خلکو خبرې داغه په مقابل کې به د بل چا سره تړون نه کوي دشمن به کور نه راولي تر څور باندې مسلمان وځپي او چې کله دنه قتل متروش دیت کې پیسې ورته غوسي دی وکړه دی اندازې دی ورته تیار کړ او اخري نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل ملګرو نصيحت شروع کړي نصيحت څه بنا بالقران والسنه او دا رسول الله عادت مو چې کوم ځله مطلوب ملګری به لګل خالد بن ولید ابو عبیده بن جراح اسعد بن زراره مصعب بن عمر دا اوچت صحابه وی قران بیان کا قران د سلام خبره ورته وکړه اول وی تاسو جنت لنه شي داخله دي تر څو چې تاسو کې ایمان نه ایمان در کې نشي راځي تر څو چې تاسو دیو بل سره محبت پیدا نه کړئ ایا د شي شی تاسو نه کوي چې باغی مینه محبت راځي وی چی ورته وی سلامونه یو صحابي یا رسول الله په اسلام کې کوم یو قیمتي شی وی سلام اچو که څوک پیژنې کنه پیژنې خو په يهودو بینه شوي په بدعتي بینه شوي په ګناه کبیره والا بولو براست شي میته زمانه سړی نه سي پردیس زنانه چې فتنه پیدا کیږي دا وکوا اېدین ورسوي چې اخلاص کوي هر عمل الله درزه لپاره کوي خضر ابن عیاض فرمای اقا عمل بالله قبول کی چاغه الله د لپاره او د محمد صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې برابرۍ حسد النزان ساتي زګه د اساسو نیک اعمال د شي بربادي لکه څنګه چاړه په وختو راکاږي معنی دینم تخریبای مسلمان مرشي مشکل لا غور سره نرم کا قرضاوي سره وکا حاجتونه ورپورې کوي ظلمونه ور باندې مکوي رحم ور باندې وکي قران کې الله فرمایي دې دوه خبرونه معلومیږي چې سړی جهنم لږی یو دا چې د الله د شاعر څوک احترام نه ساتي او دویم دا چې په مسلمانانو باندې څوک رحم نه کوي او مخلوقاتو نیک لاري ایجاد کې دعوت وکي امر بالمعروف نهي عن المنکر کنزل مکوي حسدونه یو بل سره ساتي ما بلکې د یو حدیث تاسو توجه کوي رسول الله فرمایي المسلم مسلمان هغه انسان دی چې نور مسلمانان داغه د جبنه داغه د لاس zarar نه په امن کې شي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله راغی د خپل ملګرو تربیته بری کیفیت باندې وکي نور روانه چرته بل ان شاء الله چې ژوندونه بیا به هغه امور ذکر کو چې د يهودو سره خارج کوم وکړه او د مکه مشرکانو سره رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو سره نصیب کړي